سرود نه چې ورتیر شي په تیواد کې مې مقصد دی همدغه د دوی حد دی خوږیاڼ زوی د ابدالو کلونو نه یو کالو چې راغی له قنداره دلته پاتې شو کاروان ته غوږ ونیسه بیان ته کیسه کې کوز او پاس کوو په دې باس که خدای مې غلط نه کړي اصل نوم یې مستان خان و تندرسته پهلوان و راتله به کانوایي په عذر او جګدلي مسول دلته کېدو سپه سالار مستانی دی باتور او مېړنی دی او بیا دا لاره اوږده شوه چې جوړه ترې کږه شوه مسول به اخستی شو په ډکه او په تورخم بیان زما محکم له دې نه به شو تېر چې نه شو تېر او بېر په بېرته باندې ځمه سجرې او خپل داستان ته غوږ ونیسه بیان ته زمنې درته وایم بېل بېلې درته ښایم اول زوی خربونه بل شیرزاد دریم وزیر دی عاجز ورته کشمیر دی بل زوی د ده زازی دی پکچې کې ځای په ځای دی تر منځه یو کنډو راځي چې نوم یې زیړانی دی باتور او مېړنی دی خربونه یې ملا و خپل کار کې مبتلا و پیشه یې تجارت و اکثر تللو هندوستان ته غوږ ونیسه بیان ته شیرزاد پهلوان و ښکاري و د زمریانو چې ښکار ته به روان شو سورېدلو به په پیل بیان مې شو دویل راځه چې ځو وزیر ته راوخېجه کشمیر ته روي او روایت وایي دا زوی وروستنی دی او باتور او مېړنی دی په عقل کې وزیر و اگر چې دی تاخیر و او شمله و دبدبه یې معلومیږي له سپینغره ښکاره ده دا خبره تنګی به کوڅو ګامه پچیر او تر اګامه شابي او پنکزي هم د خوږیاڼ بابا له پشته فرار و دوی له کشته او غلط مې شو پرواز خبر نه وم په راز په خپله خوښه تللی و دغه ځای پلارنی دی باتور او مېړنی دی او بیا لاره په وزیر ده کمبو او په پچیر ده ادوړ او په تیری ښکاري سروډاګ نشه دالان ته او غوږ ونیسه بیان ته راکوشه ځان د مکه او زر وچه د فلکه زاویه او سنګانۍ لزو د شیخ نه که زیارت ته او سلام د قوت ته جانان مې پراخیل دی پغمان مې خوځخیل دی او ډاګو او فتح خان ته بنیاد کړی بیګانې دی او باتور او مېړنی دی زما وطن کشمیره قربان تمام وزیره قاضي او معصوم خان سره د پیر صاحب یارانه دا پورې خرمنه ده ژور او کهنابات او وخت کم او منزل زیات سلام د قیلقوالو هر یو کلي هر مکان ته غوږ ونیسه بیان ته کږه او بازیخیل سرمۍ او بانډخیل د سرې کلا تر څنګ د لګډۍ او ورغچونه نري نري برجونه چنار د شیخ کمبر او د کوز بهار په سر شیرګړه لوخۍ او سکاوه د شیرګړ لږ ترې سنګانی دی باتور او مېړنی دی او دوه کلي په یو خیل دا دواړه کاله خیل د خور یخ هوا او د شنډیانو چنارونه واره واره وزرونه شورو د بر بهار او حساب له دې چنار کوړګۍ او ودادخیل د شنکي کلا د ځان ته غوږ ونیسه بیان ته چنار د خان شیرین او پر است کېک د زین دا شپون چې ربه پی دا کنډو دی د ګډل او قوم داسې اټکل دا پورته چمتله ده د بیار په پرتله ده په لار د ګرباوي او باغچې بوزو خواران ته غوږ ونیسه بیان ته توتو ښایسته رنګین دی شین خالې پر جبین دی پوښتنه چا نه وکړه د مبلې د مکې خیلو سلام پر کودې خیلو دا شپږ ځلې وران شوی بیا شپږ ځلې جوړ شوی دا شپږ ځلې وران شوی بیا شپږ ځلې جوړ شوی دا باغ د مملې وایي چې شپږ سوه کلنی دی باتور او مېړنی دی چنار د انځرګل او غل نه و دی هېڅکله په ځان د ځان دښمن سر د ښکته ګنګرېوان ته غوږ ونیسه بیان ته مزار یې جوړول دی او ډیوې پرې بلول دی په کلي او ولسونو کې نوم ولې زندانی دی باتور او مېړنی دی او روي وایي خطا شوي د لارې نه جدا شوي دا حق د سید امیر دی څه چې وایي سراسره او له دې نشه خبر نو سل وار بخښنه غواړم په بل فکر کې لاړم لقب د قهرمان به ورکوو سید امیر خان ته غوږ ونیسه بیان ته نه سپین یم نه سره زر نه تور یم نه سپین غر خڅړې مخه نه نشي جکړه او نه توپان ته غوږ ونیسه بیان ته خو اور واخله محله چې وینم شاعر غله بس چپ شم ترابه ما لیدلی دی کې خیر دی اوس هر یو کاڼی سیر دی دکتورات صاحب څخه یوه نړۍ مننه الله دې اوږد ژوند ورکړي دوستانو